د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین شیخ عزیز الرحمن منصور د نوي رئیس د معرفت په غونډه کې وویل د امارتي ادارو ټول مسؤلین او کارکوونکي باید په خپلو کې یو له بل سره همکاري او ښه همغږي ولري او په عمل کې راوستنې د رب ذوالجلال توفیق ورنصیب وګرځوي دې ته یې مبارکي ووایو او د رب ذوالجلال د دربار نه ورته د دې عظیم مسؤلیت په ښه شان باندې ادا کونې توفیق ورته غواړو. د خوست قومونو او قبایلو چارو رئیس شیخ کلیم الرحمن فانی یاد ریاست له دې امله مهم وباله چې له جوماتونو مدرسو حرمین شریفین او نورو مقدسو اماکنو سره تړاو لري او ټولې چارې د خیر او برکت څخه ډکې دي. انشاءالله نو الله پاک دا تبادلات ډېر خیر ثواب وګرځوي. شیخ صاحب محترم نو زک سړی و په هغې دشت کې د الله د دې امداد ولته وفرمي بس دا د امارت اطاعت ته عین اسلام دی دغه او فرقاني صاحب ته د الله پاک دلته د ډېر خدمات توفیق ورکړي. د ولایت مقام مرستیال مولوي محبوب شاه قانت د خپلو خبرو پر مهال اداراتو کې عدلون او بدلون یو مهم اصل وباله او ټول مسؤلین یې د مشرتابه د پریکړې عملي کولو ته وهڅول. ښاغلي قانت په تیر کې د ادولي حلیمي کړنې او خدمتونه وستایل او نوي رئیس فرقاني ته یې په نوي مسؤلیت کې د بریا ترڅنګ د همکارۍ ډاډ ورکړ. دا چې عدلون او بدلون دا د یو نظام اصل ده او دا بنیاد ده. بیا لله الحمد د خپلو امراو او د مشرتابه زیات مشکور چې په هر وخت کې یعنی که زه ووایم چې روزانه د خپل مشرتابه شکریا په موږ لازمه ده دا به کمه نه وي ځکه دوی زمونږ د دنیا نه آخرت طرف ته ډیره توجه فرمایي. زمونږ هر وخت د دنیا په مقابل کې د آخرت نوم خوړلی ده. داسې اوس له درون مسؤلیت سره راغلی یم د ما په وس کې دا نسته نو له حاجي معاون صاحب له شیخ صاحب مبارک ته له ټولو څخه د موږ خواهش ده زموږ سره پوره همکاري وکوي موږ ته زمینه د خدمت برابر کړي. زړه مو غواړي شوق لرو د خدمت شوق لرو لله الحمد په داسې نظام کې یو چې هغه په دسخط باندې نه ده راغلی هغه په پروتوکول باندې نه ده راغلی هغه د شهیدانو په وینو باندې راغلی ده هغه د فدایانو په قربانیو باندې راغلی ده هغه په ډېرو سخته تکالیفو باندې راغلی ده. په دې نظام کې په موږ باندې دوی شفقت کړی ده او دلته یې خدمت ته راغلي دي نو دا موږ سر په سر کې درون مسؤلیت بولو او له دوی ټولو څخه تمنا او ارزو د ښې همکاري غواړو. زه به انشاءالله د دې که د ولایت مقام ده که نور مشران دي ما ته د خدای تعالی جل جلاله توفیق راکړي چې زه د دوی د ټولو قدر وکړم او د دوی احترام وکړم. وروسته د مشرانو له لورې نوی رئیس د کار پر څوکۍ کېنول شو او رسما خپلې چارې پیل کړې.